Welcome to Mr. Afghan English channel. Some. سم ځیني یا څه دا مونږ دوستانو د ګرامر په بخش کې نن مونږ درس دی سم یعنی ځیني یا څه. When we talk about unspecified person, things, and amount, we use some. When we talk about unspecified person, things and amount we use some. کله چې موږ د نامعلوم مقدار یا شمیر په اړه خبرې کوو نو د سم کلمه استعمالوو. که چیرې موږ د مقدار یا شمیر څرګندول ونه غواړو یا زموږ مطلب د شمیر او مقدار معلومول نه وي نو د څه یا ځینې لپاره سم استعمالوو لکه There is some water in the jug. There is some water in the jug. په جګ کې څه اوبه شته. دوستانو دلته موږ د اوبو مقدار معلومول نه غواړو چې یعنې په دې جګ کې یا لږ اوبه دي یا زیات اوبه دي یا نشته یا شته. خو موږ یو چا ته وایو چې د یو شي مقدار موږ معلوم کړی نه ده موږ ورته وایو چې there is some water in the jug. په جګ کې څه اوبه شته. که موږ د یوه شي د مقدار یا شمیر په اړه معلومات چا ته نه ورکوو نو موږ د some کلمه ورسره کاروو. There is some water in the jug. یعنې معلومات نشته چې په دې جګ کې اوبه لږ دي که ډېر دي خو موږ چا ته وایو چې په دې جګ کې څه اوبه شته. There are some books on the shelf. There are some books on the shelf. په رب باندې ځینې کتابونه شته. نو په دې مثال کې هم دوستانو موږ دا نه غواړو چې چاته معلوم کړو چې یعنې په دې رب کې څو کتابونه ایښي دي زیات دي 2 دي 3 دي 10 دي 20 دي نو مقدار یې موږ معلوم کړی نه ده نو د مقدار چې نه معلوموو دوستانو موږ به د سم کلمه ورسره کاروو لکه There are some books on the shelf. په رب باندې ځینې کتابونه شته. یادونه د مقدار لپاره د سم سره is استعمال کړئ لکه رایس وریجې ملک شیدې شوګر بوره. دوستانو داسې چې که هر شی که هغه له موږ سره په مقدار کې وي له هغو سره به موږ is استعمالوو. There is some sugar in the pot. لکه there is some sugar in the pot. There is some sugar in the pot. په لوښي کې څه بوره شته. نو دلته دوستانو موږ د is کلمه ورسره کارولې ده یا مو ورسره استعمال کړې ده. او شمیر لپاره د سم سره are استعمال کړئ لکه بوکس کتابونه. دوستانو دا موږ تر یو حده پورې شمیرلی سو. اپلز مڼې گلاسز ګیلاسونه وایس هلکان. دوستانو د دې سره موږ کاروو are لکه There are some apples. There are some apples. هلته څه مڼې شته. دوستانو زموږ چینل سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.